دا یو سوال د ډېر ناشنا دی او نن ماسپښین دا سوال چا رالیږلی و ما ته خو زه بیا هم وایم د دې بعضو خلکو د اشکال د ختمولو دپاره نن ډېر ورته سوال وکړو د دې نه مخکې دوه درې پېرې ما ته داسې رساله او میسیج راغلی وي ځکه ما چې وبه ویم ښه ده دا ورور وایي چې ستا په باره کې خلک دا خبره کوي بعض زما په باره کې چې دی پاکستان نه حکومت شړلی دی او په ده باندې حکومت پابندیانې لګولي او د ده کور جیداد هلته ټول سېزلی شوی دی او دی هلته ښکاره کېدی نه شي او دی په بهر ملک کې پروت دی او دا کوي او دغه کوي د دې خبرې جواب نه کول دا دروند کار دی خو دا کوم یې دې دپاره چې د بعضو هغه ذهن کم چې داسې عوام غریبانه کمزوري ذهن والی چې د هغوی د ذهن صفایي پرې وشي سره ته د الله په نوم قسم خورم د الله په کور کې چې په دې خبرو مې هېڅ پروا نشته که څوک ما یادوي زما قوم خاندان یادوي ښځه یادوي بچي یادوي هېڅ خبره نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي عایشه رضی الله عنها خلکو یاده کړې ده که نه یاده کړې ده که نه ده نو چې د هغه بیبي یاده کړی شو نو موږ څه وکړو دغسې اثر په ما باندې نه کوي ها او دا را باندې اثر کوي چې مسله مې غلطه وي قرآن او حدیث خلاف دا بیا غټه خبره ده خو الحمدلله ثم الحمدلله څومره چې زما سره دشمني کوي او څومره زما سره حسد کوي دا د اوسه پورې داسې مسله نه ده راویستې خو دقه یې راویستې دی دا کوي دی دغه کوي دی داسې کوي دی هغه کوي زه جدلا دا خبره به وکړو جدلا که داسې شوي بالفرض بیا هم ته دې کې ګوتې مه ووهه ګوتې ته به دې کې ووهه چې مسله زما غلطه ثابته کړه داسې ده که نه ده اوس ته زما خوا لرلې ته او ستا د یو کس سره دشمني ده او په هغه دشمني کې چې دی مړي شوي دي یو شی شوی دی بل شی شوی په تا څه پابندیانې لګېدلي او ما ته یو مسله بیانه کړه چې وروره دا کوم کار چې ته کوې دا غلط دی ولې غلط دی الله او د الله رسول دا وایي نو زه به تا ته څه ځه مړه ستا خو ځان له دشمنیانې ته نن مسلې بیانې عقل مني ده ته خو ځان له مسله ده دویم دی دروغو ته وګوره دروغ سړی وایي لږ داسې په طریقې ووایي که وایې نو بیا لږ په طریقه ووایه زما له کال نه پوره کېږي زه پاکستان ته تللی وم اول ته الحمدلله په لاهور کې دومره غټه اجتماع کې ما شرکت کړی او ما د کعبې امام فضیلة الشیخ صالح الطالب ما هغه یو ځای و هغه تصویرانه پروګرام به تاسو هم لیدلی دا څنګه پابندي دی چې وما لګېدلی او اوس هم الحمدلله چې وغواړم د الله په توفیق سره نن د شپې سهار له زه پاکستان ته تللی شم او بل په دې کې سړي څه کار دی زه تللی شم کلی شم د ستا دې کې څه کار دی ستا کار زما د دې مسلې سره دی داسې ده که نه ده د دې سره بعض وایي دا سعودي عرب کې ناست او د ده سره دومره پیسې دي او د پلانې کاروبار کې لکه ستا په کاروبار کې او پیسو کې او په دې کې د څه کار دی دا ټول دلیل دی د څه حضرت وویل په زړه کې دننه اور لګېدلی اوس دا اور څنګه مړ کړم څنګه وکړم خلک خو د دې سړي خبره مني اوس څه وکړم دا سړی د پلانې چې مړه زه د وړوکوالي نه پېژنم بعضو پکې د دقې څه کړي دا ډېره ناشنا ده دلته یو کس د وزیرستان و ملا و هغه خلکو ته دا خبره کړې وه دی زه پېژنم دا زما شاګرد پاتې شوی دی ګمراه انسان دی او تاسو د خواله سي ما ته که سر ووایي زه ډېر څه حیران شوم چې ما خو ټول سبقونه چې ویلي دي د 3 کالو په عمر کې زه د پاکستان نه دلته راغلی یم او ټول سبقونه ما دلته د عربو علماو سره ویلي ها صرف قرآن مې یاد کړی دی د یو پښتن قاري سره بلکې دوه مې استادان دي په قرآن کې خو دا استاذ مې د کوم ځای نه را پیدا شو د الله کارونو ته وګوره چې یو ځای کې پروګرام د یو انډین ملګري هغه انډین او ما یو ځای سبق ویلی و نو هغه ماله دعوت راکړو زما پروګرام دی د واده ته وله راشه مې صحیح دی زه به درشم چې زه لاړم نو هلته دغه مولوي صاحب پکې هم ناست و او خوا کې ورسره یو څو شاګردان هم ناست ما دا موقع دی دې خبرې د صفایي زه پسې ورغلم
سلام مې وسره کوه سلام ما خو لیدلی و مولوي صاحب څنګه خیر خیر ما تاسو یو خبره کړې ده د هغې معلومات کوم څه خبره مې کړې ما تا خلکو ته څه ویلي چې دا زما شاګرد دی ما ورته سره سبقونه نه ویلي چا ویلي چې ما تا سره سبق نه ویلي داسې غلی غلی ما ته کښېنه کرسۍ ټیبل نه شاته کړه ته کښېنه به داسې زه ورسره کښېناستم وی که مې وویې نو څه چلو شو زه په تا فخر کوم وایي ما خلکو ته د دې دپاره ویلي دي چې وګورئ زما شاګرد ته څومره تکړه دی څومره ښکلي مسایل بیانوي موږ فخر کوو په تا باندې او ارمان چې وي ته ستا په شان شاګردان زموږ وي د خلکو په مخ کې به دغه ځای کې دا خبره مې د خولې نه راویستله چې سبا له به یې څه نه وي ما ښه صحیح ده ما که کس خو ما ته ویلي چې ده ویلي چې دا زما شاګرد دی او ګمراه دی د رسول الله مزوي نه توبه الله وایي داسې به مونږ ووایو موږ خو دا فخر کوو په تا باندې ته خو زمونږ د پښتنو فخر یې نو اوس دې دروغو ته وګوره ځه اوس دومره غټ مولای ته سپین ږیری پکار دی چې ته مسله واضحه کړې چې دا مسله غلطه ده الله خو داسې ویل الله پیغمبر ده ته دا پرېږده شاګرد دی او ګمراه دی او پلانې دی او پلانې دی نه دا ټول څه دی حسد ټول بغض ټول دشمني ویستلې هسې د حق سره دشمني کول او الحمدلله ثم الحمدلله زما دا خبرې په خلکو باندې اثر کوي په دې نه کوي چې ابو حسان وي یا اسحاق وي ځکه په خلکو باندې اثر کوي زما دا خبرې په خلکو باندې په دې اثر کوي ځکه چې دا قال الله وقال الرسول دي که دا قال الله وقال الرسول دي ویست نو بیا خو زه عام سړی شوم بیا زما دا خبرې په تاسو اثر نه کوي او دا خبرې چې اثر کوي نو دا د چا خبرې دي د الله دي الله د پیغمبر دي ځکه زړه ته کوزېږي د الله او د الله خبرې همیشه د الله او د الله د پیغمبر خبرې همیشه په زړه ته کوزېږي او په زړه باندې اثر کوي الله دې په دې منهج باندې موږ مضبوط ساتي کم څوک چې هم په ما پسې شخصي داسې خبرې کوي لکه دا ګړې وړې چې ولي د دوی سره زما معامله هغه انشاءالله د قیامت په ورځ ده باذن الله ها که داسې وي که چېرته یو علمي مسله چا په ما باندې رد وکړو نو زه تاسو ته هم دا وایم برای مهرباني هغه مسله ما ته را رسوئ چې یو عالم دا خبره کړې ده چې ستا دا مسله خطا ده د قرآن او حدیث په رڼا کې هسې قصې مې نه نو بالکل دغې ته تیار یم که غلطي مې ثابته شوه غلطي به ومنمه او که د هغه خبره غلطه و نو هغه ته به ښه په ادب سره خبره واضح کړم چې ستا دا خبره څه ده غلطه ده او دا خبرې چې کوي نه سپکو خلکو خبرې دي د سپکو جواب چې سړی ورکوي نو پخپله ورسره څه شي پخپله هم سپک شي نو د سپکو د جواب سپکو له څوک جواب نه ورکوي الله سبحانه تعالی دغه ملګرو ته او دغه وروڼو ته هدایت وکړي او زه ورته بیا هم ملګري وروڼه وایم او بیا ورته هم دا وایم چې زما سینه او زما زړه دروازه اوس هم دوی ته کولاو ده او زما وروڼه دي خو د تعصب دي د ځان نه لرې کړي او کښېږدي د قرآن او حدیث په دسترخوان باندې الله سبحانه تعالی دې ټولو ته هدایت نصیب کړي سره زمونږ